د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 92 آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون تاسو ته موسی له ډول روخانه نښانو سره راغی بیا هم تاسو داسې ظالمان وای چې د هغه د تشاشوه خو سکه مو خپل معبودون یو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره پر راپورته کولو مونږ د څخه اخیستو مونږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لیږو پر هغه په کلک عمل وکړي او غوږ کېږدي وای وری تاسو پلرونو نیکونو وویل چې مونږ واورېدل خو مونږ نه منل او وای داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خصکی مینه ناشته و وای که تاسو مؤمنان یې نو دا عجیب ایمان دی چې تاسو ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی ته وایي چې د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پته یوازې ستاسو لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسو ته ښایي چې د مرګ هیله من شي که چیرې رښتیا ویونکي یاست ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپل لاسونو سره رسولي او هلته یې لګلي دي هغه دای جابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي الله دې ظالمانو له حاله خبر ده ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون تبه غویل بل هر چانه د ژوند هریسان مومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي هغه هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لري غورځولای نشي څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين دوی ته وایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمنی لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستاسو زړه ته رسولای دی چې د قرآنیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د برید زیری په توګه راغلی دی من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون مونږ ته د آیاتونو د لېګلې دي چې په ډاګه څرګنده د حق کار کوونکي دي
او د هغو له پیروي نه یوازې همغه خلک منکرېږي چې فاسقان دي. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او کله چې هغه ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوانه له دوی سره موجودو، نو له دې اهل کتابونه یې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځاو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سليمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سليمان هیڅ کله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته کوډي خودلې، او هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوه فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوی وو. په داسې حال کې چې هغه فرښتو به چې هر کله چاته هغه خودل، نو لومړی به په ډاګه دا خبر ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو، نو مکافر کېږي. بیا هم د خلکو له هغونه هغه څه د کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره و چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولای. خو د دې سره سره داسې څه د کول چې په خپل د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغه ته معلومه و چې څوک دې شي خریدار شي، د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړل. کاش کې هغه ور باندې پوهېدل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. که هغه ایمان او تقوا غوړه کړي وای نو د الله په وړاندې د هغه اجر ډیر غوړو. کاش کې هغه په دې پوهیدای. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنان راعنا موایي بلکې انظرنا وایي او په غور سره خبره واوري او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. او خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړی دی، کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي،
هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسو د رب له خوا نه تاسو ته څه ښېګڼه راشي خو د الله چې هر چاته خوښ شي د خپل رحمت لپاره یې غوړه کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخو یا یې ستاد زړه څخه هیرو د هغه په ځای له هغه نه خراوړو یا لکتر لګا همغسي آیات په دې نه پوهیږي چې الله په هر څه قادر دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیات نه خبر چې د اسمانونو او زمکه فرمان روي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسو خبر اخیستونکی او ستاسو مرستندوی بل نشته. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسو غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دین مخکې له موسی شوی دی؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدل کړي هغه د سمې لارې نه واوښت.